4000 Essential English Words کېدای شي چې دا نوم به تاسو اورېدلی وي. د دې مطلب دا دی چې د انګلیس 4000 ضروري الفاظ. دا یو قسم ته کتاب دی چې یو امریکن پروفیسر چې نوم یې دی فال نیشن هغوی په خپله لیکلی دی. هغه په دې کې ډېر ماهر دی. د هغه کسانو دپاره یې لیکلی دی څوک چې غواړي چې انګلیش زده کړي او ډېر په اسانۍ سره. په دې کتاب کې د انګلیش تقریباً 4000 ضروري او بنیادي الفاظ دي. د کتاب په ډېرو زبانونو کې شته دی لکه انګلیش شو، عربي شوه، چایني شوه، اردو شوه، خو د بدقسمتۍ نه زموږ په مورنۍ ژبه پښتو کې تر اوسه پورې نشته. خو انشاءالله نن به تاسو ته په ان یو لرنینګ اکیډمي چینل کې بالکل فری میلاو شي. د دې نه تاسو په خپله هم فایده اخیستلی شئ او ستاسو په کور کې چې کوم ماشومان دي که سکول ته ځي که کالج ته ځي هغوی ترې هم فایده اخیستلی شي. که تاسو غواړئ چې هغوی په انګلیش کې خبرې وکړي نو 3 ویډیوز دي. دا ټولې 3 ویډیوز دي، پوره ګنټه ویډیو هم نه ده. دا تاسو هغوی ته ښودلی شئ چې په دې کورس کې یعنې ویډیوګانو کې ډېر زیات معلومات دي. د معلوماتو نه ډکې ویډیوګانې دي. بل به یو داسې انداز سره مونږ ښودلي دي چې غټ پې هم پوهېږي او واړه پې هم پوهېږي. تاسو ته په اخره کې یو داسې ټریک درښایم چې تاسو مکمل ورډز څنګه اسانۍ سره یادولی شئ. خو یوه خبره هېره نه کئ، نور د نه هېڅ نه غواړم خو صرف دا چینل در سره سبسکرایب کئ، بیل آیکن هم دباو کئ او ښکلی غوندې کمنټ وکئ او ویډیو لایک کئ. او په دې ویډیو باندې 500 لایک چینل دی. که تاسو دا چیلنج پوره کړو نو زه تاسو ته د انګلیش مکمل کورس هم راوړم. نو راځئ چې ویډیو شروع کړو. اولنی یونټ اولنی لفظ افراید یریدل، ډر نه، څه ډر نه، یریدل ته له چا نه ویریږې، زه له یریږم. ډو ناټ بی افراید مه یریږه. اګري غاړه ایښودل، له چا نه راضي کېدل. I agree with you زه تا سره په دې خبره راضي یم. I agree with you. angry غوسه کېدل، angry غوسه کېدل، چاته په غوسه کېدل. What's there to get angry په دې کې د غوسه کېدو څه خبره ده؟ arrive رسیدل، یو ځای ته رسیدل، arrive رسیدلو ته وایي. The bus always arrive late بس همیشه ناوخته را رسیږي. attack حمله کول. The dog attacked me on my way home کور ته چې راتلم سپوره باندې حمله وکړه. bottom بیخ. The bottom of my shoe has a hole in it زما د پیزار پتل کې یو سوری دی. clever چالاکه، clever چالاکه. do not be so clever دومره چالاکي مه کوه. cruel ظالم، cruel ظالم. The people of Burma are so cruel د برما خلک ډېر ظالمان دي. finally آخرکار. finally I got rid of him آخر هم زه د هغې نه خلاص شوم. hide پټول. where did you hide my mobile زما موبایل دې چېرته پټ کړو. hunt ښکار کول. موږ وایو که نه یو څیز ښکار وکړه. long ago I used to hunt birds ډېر وخت مخکې به ما د مرغو ښکار کو. lot ډېر زیات، ډېر زیات. for example there were a lot of people هلته سم ډېر خلک وو. middle منځ کې، یو شیز منځ نه منځ. our car broke down at the middle of the road د سړک په منځ کې زما موټر خراب شو. ډېر لږ وخت حرکت کول. please wait a moment خیر دی لږ صبر وکړه. please خوشحاله کېدل. I am so pleased to see you again ډېر خوشحاله شوم چې بیا مې وکتلې. promise وعده کول.
Why would I break my promise? زه به ولې وعده خلافي کوم. reply جواب ورکول. I will be waiting for your reply. زه به ستا د جواب په انتظار یم. safety بچ کول، یو شیز بچ کول. We meet an accident but you will all are safety. مونږ یو اکسیډنټ وکړو خو ټول بچ یو. trick چال. Your car trick really surprised us. ستا د کار چال واقعي مونږ ډېر حیرانه کړو. well done. ډېر ښه. شاباش. Unit number 2 Words number 1 Adventure د خطرې سره لوبې کول. For example, driving at midnight was an adventure. د نیمې شپې ډرایوینګ کول د خطرو سره لوبې کول وو. Approach نږدې کېدل، له چا سره نږدې کېدل. For example, as I approached the car they ran away. څنګه چې زه موټر ته نږدې شوم هغه وتښتېدل. لکه مثال په طور یو غله وتښتېدل. carefully په احتیاط سره. For example, keep I carefully on the table. ډېر په احتیاط سره یې په میز باندې کېږده. chemical کیمیاوي مواد. For example, it has a lot of chemical. په دې کې د کیمیاوي مواد دي، ډېر کیمیاوي مواد دي. create جوړول. I can easily create an account. زه ډېر په اسانه هر اکاونټ جوړولی شم، که هغه د فیسبوک اکاونټ وي، که هغه د یوټیوب اکاونټ وي، هغه هر څنګه اکاونټ وي خو زه یې ډېر په اسانه جوړولی شم. ایول بدي د چا سره بدي کول. نیکي لکه ګوډ ډیډ نیکي ته وایي. ډیول شیطان لکه خلک چې وایي دا شیطان بدي کوي. اوس بدي فار ایگزامپل go away devil شیطان مخ دې تور شه. evil eye بد نظر. you have been affected by the evil eye. ته د نظره شوی لکه موږ چې وایو ته چا نظره کړی. experiment تجربه کول، په یو شیز باندې تجربه کول، هغه یو شیز کول. I wanted to do a new experiment. ما غوښتل چې زه یو نوې تجربه وکړم. kill مړ کول، یو شیز مړ کول. for example, do not kill the house flies. مچان مه مړه کوه. laugh خندل، په چا پورې خندل یا ته په خپله خندل. for example, why are you laughing؟ ته ولې خاندې. loud لوړ غږ. do not talk loudly. په جګ اواز خبرې کوه، په تیز اواز خبرې مه کوه. nervous یریدل. بېچینه. I become nervous when I heard the news. دا خبر په اورېدلو سره زه ډېر بد بېچینه شوم، زه ډېر ویرېدم. زه noise شور کول، یو شور خبرې ډېرې کول. do not make noise here. دلته شور مه کوه. project پروژه، دې ته پروژه وایي. لکه project یو څیز جوړول، یو تجربه، یو ځانه محکمه project. For example, I am working on a new project. زه په یو نوي پروژیکټ کې کار کوم. scare یرغېدل. you scared me. ته خو ډارېږې. shout چغې وهل. do not shout I am coming. چغې مه وهه درځم. smell بویول، یو شیز بویول. موږ چې وایو که نه دا شیز بین که. I smelled the flower. ما ګل بوی کړو. travel ډېر بد. I had a terrible dream last night. تېره شپه ما ډېر بد خوب ولیدو. worse بدتر، یو شیز خو بدي خو بدتر. The situation here is getting worse from bad. دلته حالات د بدو بدتر کیږي ورځ په ورځ. لکه په یو ځای کې طالبان وایي دا حالات کشیده دي. Unit number 3 Word number 1 align خلایي مخلوق. په اسمان کې هوا کې چې کوم مخلوق وي. For example, I have heard about the align a lot. ما د align په اړه ډېر څه معلوم کړي دي. among په ډله کې، په منځ کې، د یو شیز په منځ کې. For example, he is an honest person among all his brother. په ټولو وروڼو کې هغه ډېر ایمانداره انسان دی. chart
hang the chart on the front wall په مخامخ دیوال چارټ ځوړند کړه. cloud وریځې په اسمان کې د وریځې نه دي ته clouds وایي. the sky is plied with black cloud. comprehend پوهېدل په یو شیز باندې ځان پوه کول. I can easily comprehend this lecture. زه په دې لیکچر ډېر په اسانه پوهېږم. describe څرګندول وضاحت کول لکه یو ټاپک ته وضاحت کې. can you describe what is a preposition؟ آیا ته څرګندولی شي preposition؟ ever کله. have ever visited to the zoo؟ فعل ناکام کېدل. I failed to get a job. په جاب پیدا کولو کې زه ناکام شوم. موږ په سکول کې چې ماشومان پیل شي که نه friendly دوستانه د چا سره ملګرتیا کول. everyone is so friendly here in the city. په دې ښار کې د هر یو کس د ملګرو په شان سلوک کوي. grade درجه. I ready in grade 12. زه په 12م کې سبق وایم. instead په ځای یو څیز د بل ځای ته راوړل. I ate the chili instead of the okara. ما د بینډۍ په ځای مرچکی وخوړو. library کتابخانه په کوم ځای کې چې کتابونه پراته وي. we have a small library in your house. زموږ په کور کې په یو وړه لایبرري ده. planet سیاره. you studied about planet. آیا تا د سیارو په اړه معلومات کړي؟ راپوره. I forget to write a report for my school. زما څخه هیر شو چې سکول ته مې راپور لیکلی وی. several یو څو. several police یو څو پولیس. I told you several time. ما تا ته څو ځل ته وویل. solve حل کول. مونږ وایو که نه یو کوېسچن حل که. I cannot solve this math problem. تا د ریاضۍ دغه مسله نشوه حل کولی. suddenly یو دم اچانک. suddenly I entered and catch him ready-handed. یو دم زه ور دننه شوم او په موقع مې ګیر کړو. suppose ګمان فکر کول. I suppose I should go home now. زه فکر کوم چې اوس باید کور ته لاړ شم. universe کائنات د جهان. الله سبحانه وتعالی is the king of the whole universe. الله د ټول جهان بادشاه دی. viewers کتونکي. all of your viewer love the education. زموږ ټول کتونکي د ایجوکیشن سره مینه لري. appropriate مناسب. it's appropriate. it's inappropriate. دا مناسبه ده دا نامناسبه ده. avoid ځان ساتل. may Allah subhanahu wa ta'ala avoid us from the evil eye. الله د مونږ د بد نظر وساتي. behave سلوک رویه. he behave well only when his father is around. کله چې د هغه پلار نو بیا ښه سلوک کوي. calm خاموش. concern پریشان کېدل فکرمند کېدل. I am very concerned about my brother. زما د ورور په باره کې زه ډېر فکرمند یم. expect تمه ساتل توقع کول. I do not expect this. ما دوی توقع نه کوله. frequently زیاده تر. I visit there frequently. زه هلته زیاتر ځم. habit عادت. smoking is a bad habit. سیګرټ څکل یو ډېر بد عادت دی. instruct چاته لار ښوونه کول. issue اهم موضوع. first we gotta talk about this issue. د ټولو مخکې مونږ باید په دې اهم موضوع خبرې وکړو.
None یو هم نه. None of them offer the prayer په هغوی کې یو کس هم مونږ نه کوي. Patient مریض The clinic was full of patient. کلینیک د مریضانو څخه ډک دی. Positive مثبت Always thinks positive. Punish سزا Today your teacher gave us harsh punishment. نن موږ ته استاد ډیره سخته سزا راکړه. Represent نمایندګي کول. Today my law will represent my in the court. نن به زما وکیل زما نمایندګي په عدالت کې کوي. Shake خوځل خوځول Shake will be for use د استعمالونو مخکې خو خوځوه. Handshake لاس میلاوال. Spread خورول He spread the news in the entire village. هغه په ټول کلي کې خبره خوره کړه. Stroll پیادل ګرځېدل. I like the stroll through the park. په پارک کې پیادل ګرځېدل village کلی. There are only a few houses in your village. زموږ په کلي کې یو څو کورونه دي. Unit number 5 Aware خبر For example, I was not aware. زه نه وم خبر. Badly په بده توګه. He injured his arm badly while playing cricket. هغه خپل لاس ډیر زخمی کړ په کرکټ کې. Belong ملکیت تعلق. This phone belong to my friend. دا هغه موبایل زما د ملګري دی. Continue جاری روان. We want to continue this course. مونږ غواړو چې دغه کورس جاری وساتو. Error غلطي I made an error in my essay. As you saw, my voice was furious. Experience تجربه I have 2 year experience. د 2 کالو تجربه لرم. Field پټی میدان The field is full of flower. میدان پټی د ګلونو څخه ډک دی. Heart خوږول خوږول Does it hurt? آیا دا خوږیږي؟ درد کوي. You hurt my finger. تا زما ګوته خوږ کړه. Judgment قضاوت فیصله The day of judgment د قیامت ورځ. Likely غالبا ممکنه ده. It's likely to rain today. ممکنه ده چې نن باران وشي. Normal My BP is normal now. زما فشار اوس نارمل دی. Rare ډیر خاص. I found a rare stone on the bank of the river. ما د سیند په غاړه ډیر خاص کاڼی پیدا کړو. Relax آرام کول. I am relaxing. زه آرام کوم. Reside اوسیدل ژوند کول. My uncle reside in the USA. زما تره په امریکا کې اوسیږي. Request غوښتنه درخواست. I requested my teacher to grant me a day leave. زه خپل استاد ته درخواست کړم چې یوه ورځ ډوټي راکړي. Rule تاوال I ate to rule noun. Science د پلانکي وخت نه. Since د پلانکي وخت نه. You have been living here since 2010. موږ د 2010 څخه دلته اوسیږو. You have been living here 2010. موږ د 2010 کاله راهیسې دلته اوسیږو. Result نتیجه. As a result he was fired. په نتیجه کې هغه د کار څخه لرې کړ.
visible ښکاره. The star are visible at night but invisible at the day night. ستوري د شپې ښکاره وي او د ورځې نه ښکاري. wild ځنګلي. مونږ وایو کنه wild life ځنګلي ځناور په ځنګلي کې څه اوسېږي. A wild hen یو ځنګلي چرګه. A domestic hen یو کورنۍ چرګه. domestic دا کور کې چې مونږ څرو لکه چرنګیز. A wild cat یو ځنګلي پیشو. A domestic cat یو کورنۍ پیشو. Words number 1 advantage فایده. It has no advantage دا هیڅ فایده نه ده. cause وجه سبب جوړېدل. smoking causes cancer سیګرټ د کینسر سبب جوړېږي. choice خوښه انتخاب. it's your choice دا ستا خوښه ده. community ټولنه. The NU Learning Academy formed a community. The NU Learning Academy یو ټولنې ته شکل ورکوي. distant لري. he come her from a distant place هغه دلته ډېر لرې ځای نه راځي. distant فاصله واټن. what is the distance from her house to school ستاسو د کور څخه تر سکوله څونه فاصله ده. escape تښتېدل. the parrot escaped from the cage طوطي د پنجرې نه وتښتېدو. face مخ. if you do not face challenge you won't be success. follow تعقیبول. follow your channel to learn English زموږ چینل تعقیب کړئ که انګلیس زده کول غواړئ. fright یریدل. I got frightened too much at the time په هغه وخت کې زه ډېر ویریدم. ghost پیری. I haven't seen an ghost yet ما تر اوسه پورې پیری نه دی لیدلی. individual شخص. his father is a affluent individual د هغه پلار یو مالداره شخص دی. pet پالتو ځناور. پالتو هغې ته وایي چې خلک یې په کور کې ساتي. هغه پالتو داسې نه چې موږ وایو چې پالتو د نه ساتلو ځناور. I love to have pets ځناور ساتل زما ډېر خوښ دي. reach رسېدل یو ځای ته رسېدل. finally I reached to my destination آخر هم زه خپل منزل ته ورسېدم. return واپسې کول. I was so happy to return home کور ته په واپسۍ راتلو زه ډېر خوشحاله وم. I went to please return this mobile زه غواړم چې د مهرباني وکړې دا موبایل بیرته واخله. upset خفه کېدل. why do you get upset so easily ته ولې دومره ژر خفه شوې. voice غږ اواز. I cannot hear your voice زه ستا غږ نه اورم. weather موسم. the weather is getting hot bit by bit موسم په کلاره کلاره ګرمیږي. wise عقلمند. دانا. the crow is a wise bird کارغه یو هوښیار مرغۍ ده. unit number 7 word number 1 allow اجازت ورکول. my father does not allow me to go there زما پلار ماته هلته د اجازت نه راکوي. announce اعلان کول. your principal announced his retirement today زموږ پرنسپل د ریټایرمنټ کېدو اعلان وکړو. beside په خوښه. sit beside my uncle. climb دعوه کول. the Russian claim the مولا نصیرالدین was born in Russia روسیان دعوه کوي چې مولا نصیرالدین په روس کې پیدا شو. condition حالات. the car is not in a good condition موټر په ښه حالات کې دی. contribute مرسته کول.
We decided to contribute money to the new hospital. موږ فیصله وکړه چې نوي هسپتال لپاره پیسې راغونډې کړو. Different فرق توپیر. What is the difference between home and house? په home او house کې څه فرق دی؟ Expert ماهر. He is an expert mechanic. هغه یو ماهر مستري دی. Famous مشهور. I want to be famous. زه غواړم چې زه مشهور شم. Force په چا باندې زور راوړل. They do not force anyone. هغه څوک مجبوروي نه. Harm زیان یا ضرر. چاته ضرر رسول. نقصان رسول. These medicine harm my stomach. دا دوايي زما معدې ته زیان ورکړو. lie اچول. lie the baby down ماشوم لاندې واچوه سملوه. peace امن. we want peace مونږ امن غواړو. prince شهزاده. what is the difference between a prince and princess؟ په شهزاده او شهزادۍ کې څه فرق دی؟ protect حفاظت کول. may Allah protect you from evil eye. الله دې د بد نظر څخه حفاظت وکړي. sense حس کول. I could sense that he was watching me. زه پوهېدم چې هغه ما ته کتل. sudden یودم اچانک. I felt a sudden pain in my stomach. زما په خېټه کې اچانک درد راغی. therefore په دې وجه he gets offended so easily that why I do not like him. هغه ډېر زر خفه کېږي نو په دې وجه زما نه دا یې خوښ. Unit number 8 word number 1 accept قبلول. I did not accept their offer. ما د هغوی وړاندیز قبول نه کړه. arrange ترتیبول. arrange the book on a shelf. تاقچه باندې کتابونه په ترتیب ورکړه. attend حاضرېدل. I am not sure if I will attend that wedding ceremony. balance توازن. we saw an elephant balance itself on a ball. موږ یو هاتي وګټو چې خپل توازن یې برابر کړی و د یو بال سر باندې. I could not balance myself and fell down and moved. ما خپل توازن ونه ساتو او په خټو کې وغورځېدم. encourage حوصله ورکول. You should encourage him. ته باید هغه ته حوصله ورکړې. familiar بلد اشنا. You are not familiar with each other. موږ د یو بل سره بلد یو. موږ د یو بل نه نااشنا یو. grab راښکل لاس وراچول. Why did you grab the mango from the tree? hang ځړندول. I wanna hang my picture on the front wall. زه غواړم چې خپل عکس په مخامخ دیوال ولګوم. huge ډېر غټ لوی. There is a huge ground in your village. زموږ په کلي کې یو لوی میدان دی. huge غاړه ورکول. غاړه ورکول. My father hugged me for getting first position. په اول پوزیشن اخیستلو زما پلار ماته غاړه راکړه. necessary ضروري. It necessary to have passport. یو پاسپورت لرل ډیر ضروری دی. pattern نقشه خاکه. Do not draw the incorrect pattern otherwise it will erase all the important data. غلط پیټرونه مه ورکوه که ټول اهم ډاټا به ډیلیټ کړي. propose تجویز وړاندیز.
He proposed a girl. هغه یوه جینۍ ته واده وویل. Propose تجوید وړاندیز I marriage proposal د واده رشته propose مقصد What's your propose تا مقصد څه دی؟ Release خوشی کول ازادول What's your release خوشی کول I release the birds from the cage ما د پرنجې نه ټول مارغه خوشي کړل. Required غوښتونکی ضروري Having a university degree is required for this job د دې جاب دپاره یونیورسټي ډګري غوښتونکې ده. Single یو ځان له I am not married I am single ما واده نه دی کړی زه جاره یم زه یوازې یم. Success کامیابي Every person wants success هر سړی کامیابي غواړي. Theory نظریه Do not know about any of Einstein theory Unit number 9 number 1 Against خلاف کېدل You everyone is against me ولی هر یو کس زما خلاف دی. Beach د سمندر غاړه I built a sand castle on the beach ما د سمندر په غاړه یوه د شګو قلعه جوړه کړه. Damage نقصان زیان His car was badly damaged نقصان زیان His car was badly damaged in the accident په پیښه کې د هغوی ګاډي ته زیان ورسېدو. Discover دریافت کول کشفول You discover the seal Emotion احساسات جذبات I could not control my emotion ما خپل احساسات قابو نه کړل. Fix جوړول I fixed generator on my own ما جنریټر په خپله جوړ کړو. Prank څوک چې سپینې خبرې کوي. Our teacher is very frank زما استاد ډېر سپین ګویا دی. Identify پیژندل If I show you the picture will you identify him که زه درته عکس وښایم ته به یې وپېژنې. Island جزیره د سمندر په منځ کې نه وي دغې ته لکه د وچوبې یو حصه د سمندر په منځ کې. You have heard about the snake island آیا تاسو د مارانو د جزیرې په اړه اورېدلي دي؟ Ocean sea سمندر The ocean has salty water د سمندر تروې اوبه لري مالګینې اوبه لري. Perhaps کیدای شي شاید Perhaps they will reach or at noon کیدای شي چې هغوی نن سبا دلته راورسیږي. Pleasant خوشګوار په زړه پورې The weather is quite pleasant today موسم نن ډېر خوشګوار دی. Prevent منع کول مخه نیول No one can prevent me from doing this. Rock تیږه ګټه I stacked rock on the top of one another ما تیږې د یو بل د پاسه کېښودې. Save ساتل محفوظول I am saving money to buy a new smartphone زه پیسې جمع کوم چې نوی موبایل واخلم. Step قدم As I step ahead څنګه چې زه یو قدم ورمخکې شوم. Still اوس هم It is still raining اوس هم باران وریږي آیا اوس هم باران وریږي. Taste ذائقه خوند How does it taste throw غورځول یو شی ښکته غورځول. I threw a stone in the river ما سیند ته یوه کټه غوځاره کړه. Wave چپه I waved him my hand but did notice ما هغه ته لاس وغورځولو خو پام ونه کړو. Unit number 10 number 1 benefit فائده
What is the benefit in it؟ په دې کې څه فایده ده؟ certain یقیني مطمئن. I am certain that I'll pass in the exam. زه یقیني یم چې زه به په امتحان کې پاس کړم. chance موقع. I gave you a chance but you wasted it. ما تا ته یوه موقع درکړه خو تا ضایع کړه. effect اثر کول. The medicine has a good effect on me. دغه دوايي درمال په ما باندې ښه اثر وکړو. essential ډېر ضروري. The 4000 essential English word. د انګلیس 4000 ضروري الفاظ. learning new vocabulary is essential to learn English. د نوي الفاظو جملې زده کړه د انګلیش. far لري. our house is quite far from her. زمونږ کور د دې ځای نه ډېر لرې دی. focus توجه کول. You should focus on your study than mobile. ته باید خپل سبق ته توجه ورکړې د موبایل په ځای. function یو څیز کار. یو کار ته function وایي. A smartphone has many functions. یو موبایل ډېر مختلف کارونه کوي. grass گایا واښه. I need a stickle to cut the grass. زما یو لور پکار دی چې واښه ریبي. guard حفاظت کول. The police will guard us from any harm. پولیس به د هر چا نه زموږ حفاظت کوي. image عکس. The image quality of the phone is very good. د دې موبایل د عکس کوالټي ډېره ښه ده. immediate زر تر زره. as I saw the news I immediately called the police. primary اهم لومړی اولن. his primary goal is the earn money. د هغه لومړی هدف د پیسو ګټل دي. proud فخر کول. proud of you. زه فخر کوم په تا باندې. proud to be a Muslim. یو مسلمان کېدل باندې زه فخر کوم. remain پاتې کېدل. I come here but my brother remained at home. زه دلته راغلم خو زما ورور په کور کې پاتې شو. rest دمه کول آرام کول. I need some rest. ما ته لږ دمه کول پکار دی. sit یو ځای. we found a perfect set for your painting. tell لکۍ. The dog is a long tail than the goat. د سپي لکۍ د چیلۍ نه غټه ده. trouble مشکل. sorry I gave you much trouble. بخښنه غواړم ما تا ته ډېر تکلیف درکړ.